علیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو د شرعي مسلې متعلق سوال کړی دی. دی وایي چې یو بچی مور ته ووایي چې مورې ما دپاره منچې پخې که. مور یې ورته قسم وکړي ما د قرآن ووهي که زه ستا دپاره منچې پخې کړم. بیا مور د هغې قسم کولو نه پس بیا هم ورته منچې پخې کړي. او سوال دا کوي چې په دغې مور باندې قسم اورېدلی او که نه. دا یاد لرئ دا مسله خیر الفتاوا هم لیکلې ده په 6 جلد کې صفحه 230 کې. او دا مسله خیر الفتاوا په صفحه 56 کې هم لیکلې. خانیه علی هامش الهندیه هغې هم دا مسله لیکلې په 3 جلد کې صفحه 4 کې. خلاصه د جواب دا ده د قسم کولو خپل الفاظ وي چې د الله په ذات قسم وکړي یا د الله په صفاتو باندې قسم وکړي نو الله په قسم اوړي. دغې زنانه چې کوم الفاظ ویلي دي چې ما د قرآن ووهي که زه ستا دپاره به منچې پخې کړم، په دې باندې په دغې زنانه قسم نه دی اوړېدلی. یا دغه شان یو کس ووایي که دا کار مې وکړو په ما دی د الله لعنت وي، یا ووایي په ما دی د الله عذاب وي. په داسې الفاظو ویلو باندې قسم پې نه وړي ځکه د قسم دپاره خاص الفاظ دي. نو خلاصه د جواب دا که دغې زنانه ورته منچې هم پخ کړي دي د بچي دپاره اولاد ته نو قسم پې نه دی اوړېدلی. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو ورور د شرعي مسلې متعلق سوال کړی دی. دی وایي چې د یو کس د بدن ویښته دا څومره وخته پورې کلول پکار دي او صفایي څومره ورځو کې کول پکار دي. که د 40 ورځو نه واوړي نو لمونځ کېږي او که نه. د دې مسلې شرعي جواب دا دی. کتاب النوازل هم دا مسله لیکلې ده په 15 جلد کې. خلاصه د جواب دا ده چې د 40 ورځو نه مخکې د هغې په 1 هفته کې دننه صفا کول پکار وي او یا په 15 ورځو کې. خو د 40 ورځو نه زیات وخت پې تېرېدل دا کس په دې ګناهګارېږي. 40 ورځو نه به زیات دا نه پرېږدي په دې ګناهګار دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارکه ده. حضرت انس رضی الله عنه فرمای، صحیح مسلم هم دا حدیث نقل کړی دی. حضرت انس رضی الله عنه فرمای نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمونږ دپاره په بریتونو کمولو او نوکانو اخیستو کې او د ترخونو ویښتان اخیستلو صفایي کولو او دغه شان نور حجامت کول زیر ناف ویښتان د دې دپاره سید الکائنات مونږ ته وفرمایل وخت مقرر کو الله نترک اکثر من 40 لیلة چې د 40 شپو نه به زیات نه پرېږدئ. د 40 شپو نه مخکې به د هغې صفایي کوئ. نو خلاصه د جواب دا شوه که د 40 ورځو نه پې زیاتې واوړي په دې ګناهګارېږي. اگر چې لمونځ کېږي خو په دې ګناهګار دی. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو ورور د شرعي مسلې متعلق سوال کړی دی. دی وایي چې د نسوارو یا د سګرټو پیسې څنګه حلالې دي، حالاً کې حدیث مبارکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې راځي کل مسکر حرام، هر هغه څیز چې هغه نشاور وي نشه پکې وي نو هغه حرام وي. دا یاد لرئ د دې مسلې شرعي جواب دا دی. دا مسله احسن الفتاوا هم لیکلې په 6 جلد کې صفحه 495 کې. په هغې کې هم د سګرټو تجارت ته جایز ویلي دي. دا مسله جامع الفتاوا هم لیکلې ده په 6 جلد کې صفحه 149 کې 129 کې او د سګرټو کاروبار ته جایز ویلي دي.
دا مسله کتاب النوازل هم لیکلې ده په 14 جلد کې. دا مسله شامی هم لیکلې ده دور المختار مع الشامی په 6 جلد کې صفحه 460 کې. دا مسله امداد الفتاوا هم لیکلې په 4 جلد صفحه 161 کې. فتاوا محمودیه هم دا مسله لیکلې 5 جلد کې صفحه 112 کې. کفایت المفتی هم لیکلې په 9 جلد کې صفحه 116 کې. خلاصه د جواب دا ده تا کوم حدیث مبارکه چې تاسو بیان کو دا د مسکراتو په باره کې دی. هر هغه څیز چې په سړي باندې نشه راولي، په یو انسان باندې د څښلو په ټیم کې نشه راولي، لکه شراب چې وڅښي نو نشه پرې راشي، بېخوده شي، د ښو د بدو تمیز نشي کولی. د هغې په باره کې سید الکائنات فرمایي یا دغه شان یو کس پوډر وڅښي هغه هم نشه آور دی، نشه پرې راځي، په ښو په بدو نه پوهېږي، تمیز نشي کولی. باقي د سګرټو د نسوارو په باره کې مسله دا ده چې دا مسکر نه دي. په دې سګرټو څښلو سره په سړي نشه نه راځي چې د ښو بدو تمیز نشي کولی. یا که چا نسوار واچول دا نه چې هغه بېخوده کېږي، نشه پرې راځي او د ښو د بدو تمیز دا نشي کولی. دا کوم حدیث مبارکه چې تاسو بیان کو دا د هغه څیزونو دپاره چې نشه په سړي باندې راولي نو د هغې حکم دا دی، لکه نشه شراب شول، پوډر شول وغیره. البته فقهای کرام دومره لیکي چې چونکې که چا نسوار اچولی وي یا چا پوډر چا نسوار اچولی وي یا سګرټ یې څښولی وي نو د هغې خوله بدبویي پیدا کوي. چې کله د عبادت ته ودرېږي نو خپلې خولې صفایي دې کوي او بغیر د ضرورت نه هم د نسوارو سګرټو استعمالول مکروه دي. ضرورت نه یې بغیر د ضرورت نه استعمالوي نو دې کې کراهت هم دی. باقي ګټه او تجارت د هغې جایز دی. دې ټولو کتابونه دا لیکلي چې ما یې حوالې تاسو ته بیان کړي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. ورور د شرعي مسلې متعلق سوال کړی دی. دی وایي چې مساجد او جماعتونو ته چې خلک دا پلاستیکي ټوپۍ راوړي او بیا یې هلته ایښي وي او لمونځګزار پکې لمنځونه کوي، د دې شرعي حکم څه دی؟ د دې مسلې شرعي جواب فتاوا قاسمیه هم لیکلی دی په 18 جلد کې. احسن الفتاوا هم لیکلی په 3 جلد کې صفحه 433 کې. خلاصه د جواب دا ده چې په داسې ټوپو کې چې یو کس معزز مجلس ته نشي تللی، مقدس مقاماتو ته نشي تللی، پکې شرمیږي، داسې لباس نه اغوندي. یاد لرئ په داسې لباس کې لمونځ کول دا مکروه دي. شامی هم دا مسله لیکلې ده. دغې ټوپو چې کوم په مساجدو کې ایښي دي د پلاستیک نه جوړې، یو خو هلته د دې د صفایي خیال نه وي، اکثر یو ځای بل ځای پرتې وي، بل هغه اکثر شلیدلې هم وي او هغه شلیدلې ټوپۍ راواخلي او د الله حضور ته پکې ودرېږي. نو په داسې لباس کې څوک هم معزز مقام ته نه ځي، مقدس مقام ته نه ځي. نو چې په داسې لباس یو سړی په بل ځای کې شرمیږي، ورسره نشي تللی، نو د الله په حضور کې څنګه ودرېږي؟ د دې وجې د ټولو کتابونو لیکلي دي چې داسې ټوپۍ چې په مساجدو کې پرتې وي نو داسې ټوپو کې لمونځ کول دا مکروه دي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. یو ورور د شرعي مسلې متعلق سوال کړی دی. دی وایي چې ما په یو شوروم کې په بارګین کې ګاډی ودرولی و د خرڅولو دپاره. ورځې ووتې ګاډی خرڅ نه شو. ما به هر چا سره خبره وکړه، هغه موټر او ګاډی مې خرڅ کړو. خو چې کله مې له بارګین شوروم نه خپل ګاډی راویستو نو هغې کس راته وویل چې زه به تا نه د دې خپل هغه مزدوري غواړم، کمیشن به درنه غواړم. ما ورته په هغې وخت کې وویل چې صحیح ده کمیشن دې درکوم، خو ما ګاډی راویستو په خپله مې خرڅ کړو. سوال دی دا کوي چې د هغې کس په ما دا پیسې حق جوړېږي او که نه؟ د دې مسئلې شرعي جواب دا دی زموږ شریعت مطهره دې ته
اجرت او دلالي وایي. هغه کس ستا یو نوع مزدور دی، ستا یو قسم اجیر دی، ستا یو قسم دلال دی. ځکه دغه کس چې ستا دپاره ګاډی خرڅوو نو تا نه یې مزدوري پکې اخیسته، یعنې ستا یو قسم مزدور، ستا یو قسم اجیر دی، په اجرت درته دا ګاډی د خرڅوو په شوروم کې، یا دلالي کوله. به هر حال په دې صورت کې دی مستحق د کمیشن د اجرت او د مزدورۍ هله جوړېدو چې کله دا ګاډی د ستا دپاره خرڅ کړی وی، تا به بیا کمیشن او مزدوري ورکوله څه چې اصول وي. البته چې د خرڅ نه کو، تا په خپله خرڅ کړی دی، به هر چا سره دې خبره کړې ده، نو دی د هغې کمیشن مستحق نه دی او نه د هغې مزدورۍ. البته که په شوروم کې د ودرولو د دوی څه اصول وي چې څو ورځې ګاډی ولاړ وي، د هغې دوی مثلا صفایي کوي یا بل څه کوي، د هغې که دوی عام عرف یا اصول وي د هغې څه مزدوري اخلي نو هغه مزدوري ورته ورکه. باقي ستا دغه وینا چې تا د راویستو په وخت کې کړې ده چې درکوم یې، اگر چې په تا یې حق نه جوړېدو، ځکه ګاډی تا خرڅ کړی، هغې په شوروم کې نه دی خرڅ کړی، تا چې دغه وینا ورسره کړې ده په تا یې حق هم نه و، نو د خپلې وعدې یا د خپلې خبرې که چېرته وفاداري وکړي نو الله رب الکریم درته پرې ثواب درکړي. ځکه مسلمان دروغ نه وایي، مسلمان چې کومه خبره کوي وعده وکړي، د وعدې مخالفت بیا نه کوي، وعده بیا پوره کوي. البته یو صورت فقهای کرام دا لیکي که څوک د چا نه یو شی په زوره باندې ونیسي نه یې ورکوي، هغه جدا صورت دی چې هغه د ظلم صورت دی. بیا خو د ظلم په صورت کې په تا حق نه جوړېږي چې ګاډی نه درکوو یا ویستو ته نه پرېښودو او ته مجبورن داسې وینا دې د خولې نه وتلې وي. خو که داسې نه وي، د زړه په خوشحالۍ دې ورسره وعده کړې وي، نو د وعدې پوره کول دا د مسلمان نښه ده، د مسلمان علامه ده چې وعده پوره کوي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور شرعي مسلې متعلق سوال کړی دی. دی وایي چې زما یو بیماري ده چې د تشو دسماتې له لارې رانه مزي روان وي، نه ودرېږي. سوال دی دا کوي چې زه بهر لمانځه ته کپړې بدلومه که څه وکړم. د دې مسلې جواب مخکې هم شوی و. د دې مسلې شرعي جواب دا دی که لمانځه ته ودرېدو په وخت کې چې تاسو لمانځه ته ودرېدئ، تر آخره لمونځ کولی شئ او دا جامې درنه نه پلیتېدې او نه نجس کېدې، نو بیا به تاسو په پاکو جامو کې لمونځ کوئ، جامې به ورته بدلوئ. البته که یو کس دا ګمان وي او دی په دې پوه وي چې زه جامې بدل یم کم پاکې، بیا هم تر آخره پکې لمونځ نشم کولی، بیا رانه ګنده کېږي. که بل جوړ بدل یې کم نو بیا هم تر آخره لمونځ نشم کولی، بیا رانه ګنده کېږي. نو داسې کس معذور دی. د داسې کس دپاره بیا حکم دا دی چې دی دې په همدغې جامو کې لمونځ کوي، جامو بدلولو حکم بیا پرې نشته دی.